سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمد شاه هوتک یم، امیګریشن کنسلټنټ د کالیفورنیا په سټیټ کې. یو دوست پوښتنه کړې ده چې دوی خپل ګرین کارت ترلاسه کړ او همدارنګه دوی نامزاد شوي دي او اوس غواړي چې افغانستان ته سفر وکړي ترڅو هلته واده وکړي، نکاحات او نور اسنادونه جوړ کړي چې بیا وکولی شي خپل خاوند یا میرمنې ته د ویزې درخواست وکړي. نو آیا دوی کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي که نه؟ دا ستاسو تر کیسه پورې مربوط کیږي چې تاسو د خپل ګرین کارت له کوم طریقه ترلاسه کړی. که چیرته تاسو خپل ګرین کارت د اسایلم کیس له طریق نه لاسته راوړی وي نو تاسو نشئ کولی چې افغانستان ته سفر وکړئ، ځکه تاسو د اسایلم په کیس کې ادعا کړې وه چې ستاسو ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده. نو د دې په خاطر باندې تاسو نشئ کولی چې افغانستان ته سفر وکړئ. که چیرته افغانستان ته لاړ شئ کیدای شي له هغه طرف نه بیرته د امریکا د دخولي اجازه درته در نه کړلی شي. نو د دې لپاره بهتره ده چې افغانستان ته لاړ نشئ او د هغه پر ځای باندې تاسو کولی شئ چې یو دریم هیواد ته لکه هندوستان، پاکستان، عربي امارات او یا هم کوم بل هیواد ته سفر وکړئ او هلته خپل واده وکړئ، نکاحات او نور اسناد مو هلته برابر کړئ او له هغه نه وروسته بیا کولی شئ چې خپل خاوند یا میرمنې ته د امریکا د ویزې لپاره درخواست وکړئ. مننه.